د اسد او وږمې د مینې لنډه او له درده ډکه کیسه. امید لرم چې دغه خوندور او دردونکې کیسه تر پایه پر راسره واورئ. نیمه شپه وه، د کور ټول غړي په خواږه خوب ویده وو، خو وږمې ته خوب نه ورته. له خپلې خونې راووته او د کور په غولي کې یوازې کېناسته. په کور کې چوپه چوپتیا خپره وه، یوازې د چورچکې آواز اورېدل کېده چې د وږمې له اسویلي سره به ګډ شو او یوه بېسوره نغمه به ځینې جوړه شوه. وږمې سترګې د اسمان خوا ته ونیولې، لکه غواړي چې له څوارلسمې سپوږمۍ سره د زړه خواله وکړي، خو سپوږمۍ غوږ نه ورته نیوه، بس یوازې د دې پر بړخوګانو د اوښکو مرغلرې ځلولې. وږمې پرله پسې اسمان ته کتل. کله چې سترګې وچې شوې نو سر یې پر زنګنو کېښود او له ځان سره یې وویل: مشرانو ښه ویلي دي چې څه کرې هغه برې وي. ما خپله د ځان لپاره دا یوازیتوب غوره کړ. اوس د ګیلې حق نه لرم، د ژوند کولو حق هم نه لرم. بیا به اسمان ته وکتل، لکه له یو چا سره چې خبرې کوي. ګرانه، ما کله غوښتل چې داسې دې وشي، کاشکې خو داسې نه وای شوي. که زه لومړی پوهېدلی وای نو داسې به نه پیښېدل. وږمې له یوه کال راهیسې په یو دفتر کې کار کاوه. په دفتر کې د اسد په نوم یو همکار هم ورسره و. اسد له وږمې سره ډېر ښه چلند کاوه. نه یوازې دا چې خپل کارونه یې په ښه ډول کول، بلکې د وږمې په کارونو کې هم مرسته ورسره کوله. اسد ډېرې لږې خبرې کولې. که چا پوښتنه نه وای ځینې کړې نو د چندان څه نه ویل. د همدې خوی له امله هغه ډېر دروند ښکارېده. د دفتر ډیرو همکارانو غوښتل د اسد خبرې واوري، خو اسد یوازې له وږمې سره خبرې کولې، او هغه هم چې په دفتر کې به نور څوک نه وو. پر رسمي خبرو سربیره د خپل شخصي ژوند په اړه هم د زړه خواله ورسره کوله. وږمې د دفتر له ټولو همکارانو سره په خندا او ورین تندي خبرې کولې، خو اسد له دې چلند څخه ډېر خوشحاله و. کله چې به یې د وږمې خوله له خندا ډکه ولیده نو زړه به یې باغ باغ شو. یو ورځ اسد دفتر ته رانغی. کله چې په سبا راغی نو وږمې د پخوا په ډول په خندا او مهربانۍ د هغه د نه راتلو علت وپوښته. اسد اوږده ساه واخیسته. ویې ویل: تر اوسه مې په دفتر کې چاته نه دي ویلي، زه یو ډول خطرناکه ناروغي لرم. حملې را باندې راځي او بې سده کېږم. کله چې یوه حمله را باندې راشي نو څو ورځې مې سر درد کوي او ګنګس یم. وږمې چې دا خبرې واورېدې نو له اسد سره یې خواخوږي پیدا شوه. تر دې وروسته به یې هغه ته د زړه ډاډ ورکاوه. هڅه به یې کوله چې خوشحاله یې وساتي او لږ تر لږه د دې له خوا نه ونه ځورول شي. که څه هم دا ډول همدردي له اسد سره د کور غړو هم کوله، خو د وږمې همدردي د اسد پر زړه داسې لګېده لکه مرهم. پخوا به اسد له وږمې سره د دفتر په کارونو کې مرسته کوله، خو اوس برعکس وږمې هڅه کوله چې د اسد د کارونو بار په خپل اوږو واخلي او هغه ته هیڅ ډول تکلیف ونه رسیږي. د وږمې دې ډول چلند د اسد پر صحي وضعیت خورا ښه اغېز وکړ. ورځ په ورځ یې ناروغي ښه کېده. یو وخت داسې هم راغی چې اسد بیخي روغ جوړ شو. د هیڅ ډول تکلیف احساس یې نه کاوه. که څه هم څوک نه پوهېدل چې اسد به په کور کې څنګه وي، خو په دفتر کې به روغ جوړ و. په تیره بیا کله چې به یې وږمه ولیده نو سترګې به یې وځلېدې او له خوشحالیو به په کالیو کې نه ځایېده. یو ورځ وږمې د خپلې خواخوږۍ په لړ کې اسد ته وویل چې ته باید د درملنې لپاره هندوستان ته لاړ شي. وایي چې هلته ډېره ښه او ارزانه درملنه کیږي. په دې وخت کې د اسد مخ تک سور واوښت. لومړی یې په دفتر کې شاوخوا وکتل او بیا یې ښکته وکتل. په رېږدېدلي آواز یې وویل: وږمې جانې، زه به ولې هندوستان ته ځم؟ زما هندوستان او ډاکټره خو ته یې. کله چې ته دې دفتر ته راغلی یې نو زما ناروغي یو مخ ورکه شوې ده. وږمه د دې خبرې په اورېدو له حیات څخه تک کسره واوښته. مخ یې بلې خوا ته واړه و، ځان یې په کاغذونو بوخ کړ. په دفتر کې چوپتیا خپره شوه. یوازې د دیوالي ساعت ټک ټک اورېدل کېده. کله چې اسد کور ته لاړو نو ډېر نارامه و. له ځان سره یې هوډ وکړ چې سبا به وږمې ته خامخا وایي چې مینه در سره لرم او غواړم واده در سره وکړم. د اسد خبره سپینه وه، خو د نارامۍ علت دا و چې وږمه به څه ځواب ورکوي. که د نه ځواب ورکړي دی به څه کوي. تر سهاره یې په زړه کې کرله اورېبل چې دفتر ته د تګ وخت را ورسېده. نن اسد تر پخوا ډېر خوشحاله و.
ننی د پخوا په پرتله په ځان هم ګوتې وهلې وي. نوې دریشي، عطر او له خوشحالیو ډک ورین تندی هغه څه و چې د هر چا پام به ځان ته راړه و. بس د خوشحالۍ کار و. له اسد څخه د رسمیاتو وخت هم هیر شوی و او نن دفتر ته 1 ساعت وختي لاړ. هغه ته 1 ساعت لکه کال دومره اوږد شو. 2 سترګې د دفتر د دروازې پر لور څلور شوې. څو واره له دفتر راووتو بیا به بیرته ورننوت. که د اسد دا حرکت هر چا لیدلی وای نو فکر یې کاوه چې نن خامخا څه نوې خبره شته. د انتظار شیبې پای ته ورسېدې او وږمه شوبې ته راننوته. اسد چې مخکې لا د وږمې په درناوي کې پر خپل ځای ولاړ و، تر ستړي مشي وروسته یې ښکته وکتل او وږمې ته یې کرار وویل: وږمې جانې، نن یوه نوې خبره درته کوم. وږمې فکر وکړ لکه چې بیا د پخوا په شان د خپلې ناروغۍ په اړه یو څه راته وایي. نو په خندا یې ورغبرګه کړه: هو اسد جانه، مهرباني وکړه، نن ډېر خوشحاله ښکارې، څه خبره ده؟ اسد لومړی شاوخوا وکتل، بیا د وږمې خواته څو ګامه ور وړاندې شو. د هغې لاسونه یې په خپلو لاسونو کې ونیول او په بنده بنده ژبه یې وویل: زه ناروغ وم، له ژوند څخه مې تمه ختلې وه، خو ستا مینې زه جوړ کړم. تا ما ته له سره نوی ژوند راکړ. زه اوس داسې فکر کوم چې بې له تا ژوند نشم کولی. اوس تا ته دومره ځان نږدې احساسوم لکه زه چې وجود او ته مې روح یې. آیا زما سره واده کوې؟ وږمې زر له اسد څخه خپل لاسونه کش کړل او په غوسه یې وویل: ما ستا سره یوازې انساني خواخوږي کول او بس، خو ته داسې فکر کوې چې زه ستا سره مینه لرم. ها، تا ته خو ځان در معلوم دی چې څومره بده ناروغي لري. خدای خبر چې ته به 1 کال ژوندی یې او که نه. زه دومره ساده درته ښکاره شوم چې له یو ناروغ سره به واده کوم او خپل ژوند به په لوی لاس تباه کوم. اسده، ته غلط شوی یې. لږ له ځان سره فکر وکړه، پوه شوې؟ له دې سره سم وږمې د سکول غاړې ته واچاوه او په چټکو قدمونو له شوبې څخه ووتله. د اسد پر سترګو توره تیاره راغله. ځای پر ځای کېناست، سر یې په لاسونو کې ونیوه. د وږمې دا جمله په ذهن کې پرله پسې تکرارېده: خدای خبر چې ته به 1 کال ژوندی یې او که نه. زه دومره ساده درته ښکاره شوم چې له یو ناروغ سره به واده کوم او خپل ژوند به په لوی لاس تباه کوم. اسد له ځان سره وویل: ما هغې ته رښتیا وویل چې زه او ته ډېر سره نږدې یو، دومره سره نږدې یو لکه روح او جسد. خو نن چې زه وږمې رد کړم، زما روح ووته. زه نور مړ یم، سر له اوس څخه مړ یم. اسد تر دې وروسته بیا دفتر ته رانغی. وږمه یو څو ورځې پر خپل توند چلند ډېره پښیمانه وه، خو وروسته یې ځان ته داسې ډاډ ورکړ: که داسې مې نه وای ورته ویلي نو څه به مې ورته ویلي وای؟ ما خو له هغه سره مینه نه بلکې یوازې انساني خواخوږي درلوده. توبه خدایه، په دې نړۍ کې عجیبه خلک شته، ته به له زړهسوي او خواخوږۍ مرسته ورسره کوي، خو دوی به یې مینه ګڼي. ښه شو چې هر څه مې سپین ورته وویل. همدغه یې جواب و. څو میاشتې وروسته وږمې استعفا ورکړه او په یو بل دفتر کې کار پیل کړ. 1 کال وروسته په یو سیمینار کې د خالد په نوم خپل یو پخوانی همکار ولیده. په خبرو کې خالد ورته وویل: وږمې، ستا زموږ همکار اسد په یاد دی؟ وږمې ورته وویل: هو، یاد مې دی. دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟ خالد ورته وویل: هغه بیچاره خو مړ شو. وږمې ورته وویل: څه شی؟ مړ شو؟ څنګه مړ شو؟ خالد ورته وویل: نور نه یم خبر. په فاتحه کې ورور وویل چې ډېره خطرناکه ناروغي یې درلوده. د چا زړه ته نه لوېده چې ژوندی دې پاتې شي، خو د ژوند په وروستیو میاشتو کې سوکا ښه کېده. آخر بیخي روغ جوړ شو. اندا چې ډاکټران حیران وو چې دومره خطرناکه ناروغي څنګه خپله جوړېدی شي. ډاکټرانو ویل چې دا بیخي یوه معجزه ده، خو ناڅاپه بیرته ناروغ شو. له ځان سره به یې ژړل، خو چاته یې څه نه ویل. ډاکټرانو ویل چې پخوانۍ ناروغي یې ښه شوې او بله ناروغي ورته پیدا شوې ده. په زړه کې یو پټ غم لري، لکه مین شوی چې وي، تر څو معلومه نشي چې پر چا مین شوی او معشوقه یې چیرې اوسیږي او څه وایي. د دې ناروغۍ علاج امکان نه لري. ډاکټرانو د اسد خپلوانو چې به اسد ته هر څومره وویل، هغه څه نه ویل. هغه و چې یوه ورځ یې مور سهار د خوب کوټې ته ورغلې وه، ګوري چې اسد مړ پروت دی. وږمې چې دا خبره واورېده نو رنګ یې لکه زعفران زیړ واوښته. داسې وانګېرله لکه اسد چې په خپل لاس وژلی وي.
د داسې درد احساس یې کاوه لکه خپل ځان چې په زړه کې په چاړه وهي. په زړه کې وویل زه ډېره بدمرغه جنۍ یم، قاتله هم زه او مقتوله هم زه. د اسد له مرګ څخه 20 کاله تیر شوي دي، خو وږمه داسې فکر کوي لکه اسد چې نن مړ شوی وي. وږمه به بر سر ګرځي، ځان ته هیڅ پام نه کوي، اکثره وخت پټه خوله وي، خو کله کله بیا لکه لیونی له چا سره خبرې کوي. په لومړیو وختونو کې ډېرې مرکې ورته راغلې، خو دې ونه منلې. هغه هره ورځ وایي چې قاتله هم زه او مقتوله هم زه. دا خبره که څه هم اوس د کوڅې د ماشومانو په خوله کې لوېدلې ده، خو کورنۍ اوس هم نه پوهیږي چې دا خبره څه معنا. داسې دې مات کړمه جانانه، داسې دې مات کړمه جانانه، واپس چې ځان راټولوم قیامت به وینه. که مې نصیب در سره نه وي، که مې نصیب در سره نه وي، رنګ به دې هیر کړم په نامه دې یادومه. مینه کول خو ډېر آسان دي، مینه کول خو ډېر آسان دي، عالمه ګرانه ده د یار د زړه ساتنه. په نیمه شپه مې زړه ته راغلې، په نیمه شپه مې زړه ته راغلې، تړلی زړه مې زنځیرونه ماتوینه. د نیمې شپې رباب غږیږي، د نیمې شپې رباب غږیږي، د بام په سر ورته یوازې ناسته یمه. کور مې د زړه ورپسې وران شو، کور مې د زړه ورپسې وران شو، په یار ودان شول د لحد تور دیوالونه. د بېوسۍ بده ساعته، د بېوسۍ بده ساعته، ګرده تاویږم ځمکه ځای نه راکوینه. لکه هیلۍ دنګه مې غاړه، لکه هیلۍ دنګه مې غاړه، د سیند په غاړه خپل لالي ویشتلی یمه. ځان مې سینګار ورته رانغلې، ځان مې سینګار ورته رانغلې، ړنګې کمڅۍ تر مازدیګره ناسته ومه.